سلامونه ملګرو، هیله ده صحتمند به یاست او وختونه به مو په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدار، تاسو ګورئ تکنیکل همدار یوټیوب چینل. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته دا وښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې په میګا پرو کې خپل پکیج فعال کړو، یعنې سرمایه‌ګذاري وکړو. خپل اکاونټ ته چې لاګین شوې، سټارټ فارکس ټریډینګ به کلیک کړئ. دلته به خپل اکاونټ ته لاګین شئ. اکاونټ ته لاګین شوم. کله چې اکاونټ ته لاګین شئ، دغه لومړنی اپشن فارکس ټریډینګ به انتخاب کړئ. کله چې دا صفحه راخلاصي، عمومي صفحه را به شئ کته طرف ته بای پکیج به کلیک کړئ. دې په کلیک کولو سره تا دلته پکیجونه راځي. لومړی پکیج ده $100 ده، 500 ده، 1000 ده، 3000 ده، 5000 ده، 10000 ده، همداشان 15000 د لوړ پکیجونه پسې راځي. زه راځم د مثال په شکل $500 پکیج فعاله کوم. بای لیسنس به کلیک کړئ او د لومړی اپشن چې ده دا کلیک کوم. دلته سلیکټ ډیپازیټ اپشن، کوم اپشن یعنې ته په کوم اپشن په واسطه باندې که غواړې چې دغه پکیج فعاله کړې. لومړی چې ده BTC یعنې بیټکوین، دویم چې د ETH ایتریوم، دریم چې د USDT یا یعنې ډیجیټل ډالر. موږ دغه انتخابوو. نو اوس دلته ترانزیکشن پاسورډ، تا خپل اکاونټ او ترانزیکشن پاسورډ به تا مخکې له مخکې راکاپي کړی، هغه به دلته پیسټ کړې. هغه خو لرې پی ناو به کلیک کړې. پی ناو په کلیک کولو سره به تا ته دغه ادرس راواخلي. ګوره دلته لیکلي دي پلیز سینډ یور USDT.ARC شل پیمنټ ټو فالوینګ ادرس. د ARC شل مطلب دا ده خپل USDT څوک تا ته رالیږي، د هغو نیټورک ټایپ باید ARC شل وي. رالیږلو په وخت کې هغه انتخابیږي او همدغه ادرس په تور سره کاپي کړې. داسې انتخاب یې کړو، کاپي به کړې. دغه ادرس به هغه کس ته ولیږئ چې څوک تا ته USDT راکړي، یا یې سراب درته رالیږي یا یې تا یو بل ملګری درته رالیږي. په دې طریقه باندې دغه ادرس ورکړي، هغه به یې تا ته راولیږي. چې څنګه یې را سینډ کړو درته، تا دا پکیج به فعاله شي او له هغې 2 ورځې بعد به ستا ټریډینګ ګټه شروع شي ورځنۍ. نو ښه وخت کې چارې که کوم پوښتنه لرئ کمنټ کې ولیکئ.